د آیرلینډ پر وړاندې سیالیو ته په نه اخیستلو درویش رسولي غبرګون ښکاره کړ. دا چې څه یې ویلي دي دا ټول په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د آیرلینډ پر وړاندې یو ورځنیو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه، خو په دې لوبډله کې تکړه لوبغاړی درویش رسولي یو ځل بیا نه دی اخیستل شوی. درویش رسولي چې په تیره شپږیزه کرکټ لیګ کې په 15 لوبو کې 3 ځلې 50 وهلي او د 88.6 په اوسط او 144.5 په سټرایک ریټ یې 206 منډې ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې د ابوظبي ټي10 لیګ لپاره هم اخیستل شوی دی. نوموړی د 19 کلونو لوبو یو مخکښ د مډل آرډر توپ وهونکی دی، خو هر ځل د هغه په حق کې کرکټ بورډ ظلم کړی دی او په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړی. نن پرون د 14 کسیزې لوبډلې تر اعلان وروسته درویش رسولي هم غبرګون ښکاره کړی دی. نوموړي که څه هم نیغ په نیغه په کرکټ بورډ یا د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې نیوکه نه ده کړې، خو خپل درد یې په یو شعر کې بیان کړی دی. درویش رسولي له وفادار مومن سره یو ګډ عکس په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی دی او ورسره لیکلي دي: زموږ د احساساتو سره هر چا لوبې وکړې، واکدار دی که جانان دی که وختونه سر خوړلې. د هغه پورته شعر او عکس ته په کومنټونو کې هم ډیرو خلکو تبصرې کړي دي او په لوبډله کې په نه اخیستو په کرکټ بورډ نیوکې کړي دي. همدارز وفادار مومن ته هم په 14 کسیزه لوبه کې نه دی شامل شوی او مینوال یې له امله په کرکټ بورډ نیوکې کړي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.